د ام ټي پلس یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ واسطئ. درنو لیدونکو نن په دې باره کې درته ویډیو لرم. که چېرته تاسو واتساپ اکاونټ لرئ، یعنی داسې کوم کس به تر اوسه نه وي پاتې، فکر نه کوم ډېر کم داسې کسان به وي چې واتساپ نه استفاده کوي. که چېرته تاسو واتساپ لرئ او تاسو ته په واتساپ کې مزاحمت کیږي، یعنی څوک مو په ګروپونو کې اډ کوي، بېلابېلو داسې ګروپونو کې چې تاسو ته ترېنه مزاحمت کیږي، میسجونه ترېنه راځي یا داسې شیان نشروي یا خپروي چې تاسو ته ترې مزاحمت کیږي، نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دې طریقه درښیم چې څنګه تاسو په خپل واتساپ کې داسې سیټینګ وکړئ چې هیڅوک ونشي کولی تاسو په واتساپ ګروپونو کې اډ کړي. نو راځئ چې دا طریقه تاسو ته زه په اسانه او په ساده طریقه تاسو ته زه وښیم. نو د دې لپاره به تاسو راشئ خپل واتساپ ته. تاسو چې خپل موبایل کې کوم واتساپ لرئ، واتساپ ته چې تاسو کله راغلی، نو واتساپ کې تاسو پاس په دې 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ، سیټینګ ته به راشئ. سیټینګ ته چې تاسو کله راغلی، په دې کې وګورئ لیکلي دي پرایویسي. په پرایویسي چې تاسو کله کلیک وکړو نو تاسو به لاندې راښکته شئ، دلته لیکلي دي ګروپس. په ګروپس مو چې کله کلیک وکړو، دا ګورئ دا همیشه په ایوری ون کې وي. دا به تاسو دویم چې دی مای کانټیکټس ته به هم نه اړوئ، ورپسې دی مای کانټیکټس ایکسپشنز، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو، دې کې زه ما په موبایل کې نو کانټیکټس دی، یعنی زه کوم کانټیکټس په دې خپل موبایل کې تر اوسه نه لرم. نو د دې لپاره د تاسو دا کومه دغه علامه چې تاسو ته ښکاري دا به ووهئ. که چېرته تاسو په موبایل کې کوم کانټیکټس وي، دا به تاسو ټول سلیکټ آل کوئ، لاندې دا کومه ټیک مار علامه چې ده دا به تاسو په یس کوئ. نو هیڅوک به ونشي کولی چې تاسو په واتساپ ګروپونو کې ستاسو د اجازې پرته تاسو اډ کړي. نو دا معلوماتي ویډیو چې د ام ټي پلس یوټیوب چینل لارې تاسو ته وړاندې شو. که چېرته مو زموږ معلوماتي ویډیوګانې خوښېږي نو نور دوستانو سره هم شیر کړئ. دې تر څنګ زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښې چارې